روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 28مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. د رمضان المبارک په 28مه نیټه 392 هجري قمري کال کې چې له 1002 میلادي کال سره سمون خوري، په اندلس کې د امویانو د واکمنۍ څلورم واکمن منصور په 56 کلنۍ کې وفات شو. د نوموړي پوره نوم عبدالله بن ابي عامر معافري و. 25 کاله یې په ښه توګه واکمني وکړه. همدارنګه د روژې په 28مه نیټه 1093 هجري قمري کال چې د 1402 میلادي کال د سپټمبر میاشتې له 29 نیټې سره سمون خوري، د عثماني پوځ قومندان اوزون ابراهیم پاشا په سلوواکیا کې د فولک په نوم باندې د مهمې او ستراتیژیکې کلا په ګډون 28 نورې کلاوې فتح کړې. په دې توګه عثمانیان وتوانېدل په ټوله سلوواکیا باندې ولکه وکړي او د همدې یعنې روژې مبارکې په 28مه نیټه 1109 هجري قمري کال چې د 1496 میلادي کال د اپریل میاشتې له 20 نیټې سره سمون خوري، عثماني سلطان په اروپا د دوهم ځل لپاره حمله وکړه. له الماني پوځ سره یې د شرشه په نوم 6 میاشتې جګړه وکړه. په پای کې عثماني پوځ المانیانو ته پرېکنده ماتې ورکړه. او همدارنګه د روژې په 28مه نیټه 1038 هجري قمري کال کې مشهور مسلمان مؤرخ احمد بن محمد المغزي تمساني خپل مهم کتاب نفح الطيب بشپړ کړ. او په همدې ډول د رمضان المبارک په 28مه نیټه د علي ابن محمد چې په صاحب الزنج مشهور و، د هغه په مشرۍ زنګیانو د عباسي خلیفه معتمد په خلافت کې د عباسیانو په خلاف بغاوت وکړ. دا چې عباسیان د یعقوب لیث د بغاوت په ځپلو بوخت و، ونه توانېدل چې د زنګیانو بغاوت ژر وځپي. یاد بغاوت تقریبا 14 کاله دوام وکړ. د دوی د بغاوت په مهال بصره او د بین النهرین جنوبي سیمې ټولې نه امن شوې. بالاخره په 270 هجري قمري کال کې عباسیان وتوانېدل چې د زنګیانو بغاوت وځپي او د دوی مشر صاحب الزنج ووژني.